سلام دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نن به تاسو ته یو بل اپ دروښیم یا اپلیکیشن چې ډېر مهم، ډېر اړین دی، خصوصا د هغو افغانانو دپاره چې د افغانستان د باندې په هېواد کې نورو هېوادونو کې ژوند کوي، چې څنګه وکولای سي چې یو شی معلوم کړي چې دا حلال دی، په هغه کې کوم حرام شی نسته. نو هغه دپاره چې دی یو ډېر ښایسته اپلیکیشن جوړ سوی دی چې اکثریته دغه انټرنیشنل یا بین المللي برانډز یا پروډکټس خوراکي توکي هلته رجسټر دي، ثبت دي، او هغه انګریډینټس او هغه اجناس چې پکې کې کار سوي دي هلته لیکل سوي دي چې دا مثلا حلال دی نه دی حلال، که غوښې ذبیحه دي یا نه دي ذبیحه، مثلا حلال طریقه باندې دا دغه سوي دي، پروسس سوي دي که نه. نو د هغه دپاره دا اپلیکیشن دی. راسه دلته به زه آیفون کاروم، په آیفون کې ما صرف فقط ولیکي، تاسو په انډرویډ کې سامسنګ هر موبایل چې کاروئ په هغه کې هم کولی سئ سکین حلال ولیکئ او دغه اپلیکیشن سرچ کړئ. دغه اپلیکیشن دی د سکین حلال په نامه، او ما خو اوس یو څومره مخکې ډیلیټ کړي، نو بیرته مې دا دې ډاونلوډوم چې صرف د دې لپاره چې تاسو ته قدم پر قدم رهنمایي وسي. دغه اپ خلاص کړئ. نو چې کله یې خلاص کړئ د جیمیل د لارې خپل اکاونټ پکې کې جوړولی سي، او یا هم د آیفون د لارې کارولی سي. وایي ګمان لږ وکړي او ځان پوه کړئ چې مثلا حلال دی دا شی، یعنې اطمیناني سي، مطلب ځان اطمیناني کړئ. نو دلته لاندې به دا کنټینیو موږ کلیک کړو. کنټینیو را لاندې how it works څنګه کار کوي، ډېر ساده دی. چې کله تاسو د مکمل رجسټریشن یې وکړئ، فقط د بارکوډ نقطه کلیک کوئ او د جنس باندې چې کوم بارکوډ دی هغه په دغه کامره سره، د موبایل په کامرې سره تاسو سکین کوئ. هلته تاسو ته ټول ښکاره کوي چې دا شکمن دی، شک پکې کې شته، یا مثلا دا شی ویریفای یا تصدیق سوی دی چې دا حلال دی، که مشکل نسته، چې دا خط سور راسي دغسې چې مطلب په دې کې 100% مثلا حرام شی شته، نو دا تاسو نسئ کولی چې استعمال یې کړئ. نو د دا دپاره چې دی راسئ یو پر بل قدم به ځو ګورو معلومات. الټرنیټیو پروډکټ سجیشنز، مختلفو مثلا د دې په مقابل کې یو بل جنس درښیي چې دغه شی حلال دی، هغه کولی سي رانیسئ. زه دلته کنټینیو وید اپل د لارې زه پر مخ بیایم دغه پروسه د اپلیکیشن. دلته لاندې کنټینیو کلیک کوم او زما څخه دا ویریفیکیشن غواړي. کله چې تاسو دا رجسټریشن کمپلیټ کړئ، نو دلته بیا تاسو ته 3 اپشنه درکوي: چوز یور ډایټري پریفرنسز، ذبیحه، نان ذبیحه، کسټم. نو موږ تاسو ذبیحه کلیک کوو. راسئ دلته د هغه لاندې معلومات هم لیکلي دي چې واټ از ذبیحه. ذبیحه څه شی دی؟ هغه لکه اوس تاسو ته معلومه ده چې چرګ غوښې، د غوا غوښې یا د بزې غوښې دا چې دي حلال دي، خو باید دغه حیوان چې دی کله حلالېږي هم باید په هغه اسلامي یا شرعي یا سنت طریقه باندې حلال سي، چې تر څو هغه واقعا حلال وګرځي او د خوړلو لایق سي. نو د دغه لپاره موږ دغه ذبیحه طریقه چې دا سلیکټ کوو، لاندې کلیک نیکسټ ورته کوو. دا نیکسټ کلیک چې وکړئ، let notification help you stay updated، دا به سکیپ کو، دا نه غواړي. ستاسو جنس مثلا میل، دا کنټینیو، او دا بس رجسټریشن وسو. نو کله چې دا رجسټریشن وسو، دا پروډکټس خلک سکین کوي. ځینې پروډکټس دلته رجسټر نه وي، نو خلک یې سکین کوي، هغه انګریډینټس یا هغه مواد چې پکې کار سوي دي هغه عکس هم واخلي، د پروډکټ عکس هم واخلي، دا کمپنۍ ته ورواستي، دی بیا د کمپنۍ سره ویریفای کوي، تصدیق یې کوي چې د تصدیق سي چې دا حلال دی یا حلال نه دی. مثلا ځینې حرام شی پکې کار سوي هغه هم دی ښکاره کوي. اوس دلته په دغه کې تاسو وګورئ مختلف هغه سټیټس دی، دغه نښان علامه چې ورته راوستل سوی ده، دا مطلب په دې کې دا اوس تصدیق سوي نه دی یا مثلا شکمن شی پکې کې دی. نو دغه د سکین لاندې دا تور بارکوډ چې دا لیکي دی، دغه باندې تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو پر دغه کلیک کړئ، نو بیا تاسو ته دغه د کیمرې نشان راځي، هغه به تاسو سلیکټ کړئ. چې کله دا رالی پروډکټ بارکوډ به تاسو سکین کړئ. اوس خو ما ته نږدې کوم داسې پروډکټ نسته، ودرېږئ یو پروډکټ بوتل دا دی. نو فرض کړئ دغه بارکوډ دی، دا بارکوډ زه دلته ورته راولم. نو ایم ا هیلپر، نو فرض کړه دغه پروډکټ چې دلته رجسټر سوی نه دی، دلته نسته پکې کې د دې په ډیټا کې. نو کله چې تاسو دغه ایم ا هیلپر کلیک کړئ، تاسو کولی سئ چې دغه پروډکټ د دغه جنس عکس واخلئ، بیا د انګریډینټس چې څه شي مواد پکې کې دلته لیکل سوي د انګریډینټس دي. په امریکا کې ټول پروډکټس دي انګریډینټس یې لیکلي باندې دا پروسس سوي پروډکټس باندې، دغه هم عکس واخلئ
او بیا یو وارې بیا د سر لپاره وګورئ او بیا کنفرم کړئ، دې ته واستوي دوی چې څونه ژر بیا هغه په خپل سټیټس کې اپلوډ کړي د بل وار لپاره چې یو بل مسلمان ورور یو ځای ګوري هم کولی سي هغه تصدیق کړي. یاد ولرئ دلته داسې ډېر شیان شته چې تاسو به فکر کوئ چې هغه حلال دي لکه بسکوټ، چاکلیټ داسې شیان، ولې حتی په هغه کې هم حرام شیان شته، حرام مواد ګډ سوي. نو احتیاط څخه کار واخلئ، د پښیماني احتیاط بهتر دی. که کومه پوښتنه لرئ، کوم سوال لرئ، کولی سئ په ډسکریپشن باکس کې لاندې ما ایمیل ادرس لیکلی دی، هلته هم کولی سئ ایمیل واستوئ او یا هم په کمنټ کې پوښتنه راسره وکړئ. مننه، تر بیا پرې پر الله سپارم.